د قوشتپې کانال د افغانستان په زړه کې حیاتي پروژه. دا د افغانانو ستر ارمان چې اوس په حقیقت بدل شوی. د قوشتپې کانال چې د افغانستان په زړه کې یو حیاتي او اغیزناکه پروژه ده، د یوې روښانه راتلونکي لپاره د هیلو او هڅو ستره نښه ده. دا پروژه چې د خلکو د ژوند او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې ستره مرسته کوي، په سیمه کې یو له سترو زیربنایي نوښتونو څخه شمیرل کیږي. سلام ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به د قوشتپې کانال د ټول 285 کیلومتره واټن څخه به 30 کیلومتره تاسو ته وښول سي. دا ویډیو وګورئ چې څنګه دا لوی کانال له پراخو دښتو څخه او د هیواد له وچو او نیمه وچو سیمو څخه تیریږي. د دغه کانال اصلي موخه د کرنیزو ځمکو خړوبول او د خلکو د ژوند ښه کول دي. دا کانال په نقشه کې د شنه ربن په څیر ښکاري، د وچو دښتو په زړه کې د امید او ژوند بهیر ښیي. په دې هوایي ویډیو کې به تاسو د دې لویې پروژې یوه برخه وګورئ چې په ښکلي ډول د میدانونو او سختو ځمکو ترمنځ غځېدلې. قوشتپه یوه زیربنایي پروژه ده او د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره د هڅو او ارادې نښه ده. د دې کانال هر متر د کارګرانو او انجینرانو د هڅو او قربانیو کیسې بیانوي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره شپه او ورځ کار کوي. دغه کانال چې د آمو سیند څخه سرچینه اخلي، د بلخ او فاریاب ولایتونو کرنیزو ځمکو ته غځېږي. د دې پروژې موخه د څه باندې 9 میلیون هکتاره کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو برابرول دي چې د زرګونو کورنیو ژوند بدلولی سي. هغه څه چې دا کانال ځانګړی کوي نه یوازې د هغې اوږدوالی او عظمت دی، بلکې د وچکالۍ او د اقلیم د بدلون پر وړاندې چې افغانستان ورسره مخامخ دی مهم رول لوبوي. دا پروژه نه یوازې د کرنیزو اوبو رسولو سرچینه ده، بلکې د طبیعي ننګونو سره د مقابلې او د یو باثباته راتلونکي د جوړولو لپاره د افغانانو د هڅو سمبول هم دی. د قوشتپې کانال چې له دښتو او سختو لارو څخه تیریږي د وړتیا او ارادې شاهد دی چې دا هیواد د پرمختګ او سوکالۍ په لور وړي. دا ویډیو د دې لپاره جوړه شوې چې تاسو 120 کیلومتر د قوشتپې کانال واټن په لنډ ویډیو کې وګورئ او ترې خوند واخلئ.